سلامونه دوستانو، په دې لږ تاسو به روغ جوړ وای. دا چې تاسو ته ښکاره معلومه ده، نن شپه د ډي بي لاټرۍ لپاره ثبت نام رسما پیل شو د اکتوبر په 2 افغانستان په 8 بجې او 10 دقیقې باندې. نو امریکا هر کال د ډي بي لاټرۍ له لارې تقریبا 55,000 کسان د بیلابیلو هیوادونو څخه غواړي چې هلته په امریکا کې دوی کار وکړي، زده کړې وکړي، یا هم دایمي استوګنه چې هر ډول دوی خوښوي کولی شي او هغو ته ګرین کارډ ورکول کېږي. او سږ کال بیا هم تقریبا 55,000 کسانو ته امریکا د ډي بي لاټرۍ له لارې خپل ګرین کارډ یا هلته د دایمي اوسېدو لپاره ویزا ورکوي، چې په دې کې خوشبختانه د نړۍ بیلابیلو هیوادونو په لیست کې افغانستان هم شامل دی. تاسو هم کولی شئ چې افغانستان څخه په دغه کې ثبت نام وکړئ، دغه کې ګډون وکړئ، خپل بخت قسمت مو ازموئ چې تاسو بریالي یاست یا نه. نو یو لارښوونې زه تاسو ته په دغه ځای کې در کومه چې کوم شیان مهم دي څنګه ثبت نام کولی شو. ثبت نام چې دی رسما پیل شوی د 2023 کال د اکتوبر په 2 نیټه ایسټرن ټایم ختیځ وخت چې کوم دی په 12 بجو پیل کېږي، د افغانستان په 8 بجې او 10 دقیقو باندې پیل کېږي، چې اوس مهال 9:30 بجې دي، ساعت مخکې تقریبا پیل شوی ده. اول سر کې لږ څه ستونزې وکړي، ته اول سر کې تاسو ته ویډیو جوړوله او ثبت نام د راتلونکي نومبر میاشتې تر 15 نیټې پورې دوام کوي او د افلای موده وخت چې 3 ورځې دی، یعنې 3 ورځې وخت د نن راوروسته تاسو لرئ چې دغه کې خپل ثبت نام وکړئ. اړین ده چې تاسو نن وکړئ سبا، خو 3 ورځې پورې تاسو اختیار لرئ چې په دغه کې ثبت نام وکړئ، خپل نوم لیکنه ورته وکړئ. نو په دې کې کوم اړین اسناد مهم دي چې د امریکا لاټرۍ لپاره موږ تاسو ولرو. اړین اسناد په لاندې ډول دي. لومړی عکس دی، ستاسو عکس باید په سپین بیکګراوند کې، په عکس کې باید ستاسو اصلي څېره ښکاره شي. دا نه چې تاسو عکس فلټر کوئ په فوټوشاپ باندې، ورته فوټوشاپ کوئ په خپله څېره راغلی په بل چا څېره باندې د نقطې یو جوړوئ څنګه نه، عکس بالکل په صفا ښه کیفیت کې وي او خپل په اوریجنل کیفیت کې وي، ستاسو اصلي څېرې ښکارندویي وکړي. نو کو عکس کوشش وکړئ چې ډېر صفا عکس واخلئ. که تاسو آیفون موبایل لرئ په هغه باندې واخلئ، که آیفون لرئ په کینون کمره باندې واخلئ، که کیمرې عکس واخیستل شي ډېر به ښه وي. د عکس سایز اندازه باید 600 پکسلز کې وي. د عکس اندازه چې ده یا سایز 240 کې بینه باید زیات نه وي. نو په دې کې د عکس یو څو بڼې مثالونه تاسو درښکاره کوم. اوس دغه چې دي د عکس ښه مثالونه یادولی شو، هم د نارینه هم د ښځینه‌و لپاره. او لاندې چې راشي دغه د عکس ښې ځانګړتیاوې دي چې عکس باید په دغه شکلونو کې وي. اوس دغه عکس د منلو وړ دی. د لاندې هم د نور عکسونو چې کوم دي لکه دغه بلر دی، تیاره دی، نه ښکاري، دغه کې فلټر زیات استعمال شوی، دغه کې د بیکګراوند یو خوا باندې سیوری راغلی دی. مثال په ډول دغه عکس اوس ما په AI باندې جوړ کړ، نو دلته عکس کې هم نو ستونزه شته، دغه ځای باندې سیوری راغلی دی. یعنې عکس مکمل منظم وي، ستاسو سترګې باید خلاصې وي، خوله پوزه څخه ښکاره شي، د غوږ دا غوږ بل غوږ دواړه ښکاره وي، داسې نه چې مخ په یو خوا کوږي بله خوا نه ښکاري، باید ستاسو ټنډه داسې خلاص وي. ګورئ عکس کې دغه شیان چې د ټول منظم وي، ځکه ستاسو عکس سکین کېږي. ډیجیټل عکس باید تاسو ولرئ او داسې نه چې ستاسو ویښتان غټ وي، غوږونه یې دواړه پټ کړي وي، ویښتان مو شاته واړوئ. نو دا یو څه مثالونه وو. قسم د عکس کې لږ ستونزې شته، خو دا ما یو ساده مثال تاسو درکړ. تاسو چې هر څومره کولی شئ عکس صفا عکس واخلئ. که چېرته په عکس اخیستو کې تاسو د فوټوکاپۍ یا کوم بل چا ته ورشئ چې هغوی په عکس اخیستلو کې مهارت لري، په دغه اندازه تاسو عکس باید جوړ کړئ. خیر د عکس اړوند کېدای شي تاسو ته تفصیلي ویډیو بله هم جوړه کړم. نو دغه لینک تاسو ډسکرپشن کې پرېږدم چې دغه کې تاسو منظم عکس جوړولی شئ او عکس مثالونه هم کتلی شئ، دغه ځای تاسو پکې عکس هم جوړولی شئ. خیر په هر حال راځو پاتې ځانګړتیاوو ته. دغه نو څه باید تاسو خپل پاسپورټ تصویره ولرئ. که پاسپورټ لرئ ډېره ښه ده. دغه مطابق نومونه، زیږېدونې ټه هر څه منظم ورکړئ، ولایت نومونه. که نه لرئ الکترونیکي تذکره، کمپیوټري تذکره هم کولی شئ. که دا نه لرئ خپل کاغذي تذکرې څخه کار واخلئ. خو کوم نومونه تخلص چې تاسو ورکوئ په همغه نوم باید تاسو راتلونکي پاسپورټ او الکترونیکي تذکره باید جوړه کړئ. او ورپسې باید فعال ایمیل ادرس ولرئ. تاسو خپل ایمیل ادرس په موبایل کې چې کوم فعال وي تل در سره وي، د ایمیل ډېر استعمالوئ. هغه موبایل نمبر دی، د زده کړو کچه اندازه ده، تاسو خپله څومره زده کړې کوئ، هغه اسنادونه باید منظم تاسو سره وي. او مسلکي مسلک انتخاب کول دي، هغه انتخاب تاسو وکړئ چې راتلونکي وخت کې ورته لاسرسی لرئ. مثلا تاسو 12 څخه فارغ یاستئ، تاسو باید شننامه ولرئ. داسې د پوهنتون څخه فارغ یاستئ، تاسو باید ټول اسناد باید ولرئ. او وروستی فامیلي ثبت نام که څه کوئ، د خپل کورنۍ اړوند ټول اسنادونه باید تاسو ولرئ. یو څو ثبت نام په طرف باندې تاسو خپل موبایل کې هر براوزر خلاصوئ، یو براوزر به خلاص کړئ، خپله کیوي
نوې براوزر استفاده کوم په نوې براوزرو کې اوس ستونزه وه دوی په خاطر زه دا استعمالوم د سرچ برخې ته به راشئ دلته تاسو ډي وي لاټري ورته ولیکئ لکه څه ډول چې زه لیکم همداسې به تاسو هم ولیکئ او سرچ به یې کړئ ګورئ دوی په نوم کې دې شي نور ویبسایټونه هم تاسو درشي کوم ویبسایټ زه تاسو ته معرفي کوم هغه به تاسو خلاص کړئ دغه یو ویبسایټ دی لینک دی ډومین دی dvprogram.state.government دغه GOV دا به تاسو انتخاب کړئ لینک ډسکرپشن کې تاسو پرې د مغازه نه مستقیما خلاصولای شئ نور اپشن څخه موږ تیریږو که د عکس په اړه معلومات غواړئ دلته هم شته مثالونه یا عکس جوړول طریقې راځو زموږ تاسو کار دغه سره دی بیګن انټري دلته به تاسو په بیګن انټري باندې کلیک ورته واخلئ کله هم دغه باندې کلیک واخیستل دغه همداسې بس ثبت نام اوس خلاص شو تاسو اوس په دغه کې خپل نوم لیکنه ثبت نام چې دی هغه کولی شئ له ټولو مخکې به دلته راشئ یو اتنټیکیشن کوډ دی دا به تاسو انټر کوئ دا کوډ به تاسو راواخلئ دا کوډ په دې لاندې خانه کې به ورته ولیکئ کوډ مختلف دی هر څه ته بېلابېل ځي تاسو چې هر څه ثبت نام کوئ دا بدلیږي را بدلیږي په غټو کوچنیو تورې وي نو لومړی تورې دی بي ورپسې څلور دي دغه نه وروسته اې ده بي ده او وي ده نو دا کوډ چې دی که چېرته په کوډ تاسو نه پوهېږئ دغه ځینې کوډ چینج کولی هم شي که دا سخت و او د لوډ سپیکر اپشن باندې کلیک وکړئ تاسو یو توره په انګلیسي وایي هم بیا راشئ په دغه سبمیټ بټن باندې ورته کلیک واخلئ په دې سره به دغه ثبت نام چې کوم دی ستاسو ترسره شي البته د مخکې صفحه تاسو ته راخلاصه شي نو دې کې دغه ټولې مرحلې دي زه تاسو ټولې در ښایم تقریبا چې څومره مرحلې دي 14 مرحلې دي ټول په تفصیل سره په هر مرحله باندې خبرې کوو د فورم مکمل ډکول طریقه درته ښایم تفصیلي توګه ویډیو سره تر پایه پورې وګورئ نو دغه ویډیو کې تاسو پوره طریقه ښایم تاسو اړ نه یاستئ چې تاسو بل چاته پیسې ورکړئ هغه تاسو ثبت نام وکړئ په اسانه طریقه تاسو په خپل موبایل کې دغه ثبت نام چې دی کولی شئ لومړی لاست نیم یا فیملی نوم دی دغه ډېر ضرور دی د ټولو نومونو څخه دا ضرور دی تاسو په تذکره پاسپورټ کې چې کوم تخلص لرئ هغه باید استعمال کړئ په پاسپورټ کې زیاتره وخت تاسو ته د تخلص وي یا ستاسو پلار نومي کورنۍ نومي د کورنۍ د مشر نومي هغه به تاسو ولیکئ او ورپسې ستاسو فرست نیم دی زه دلته یو جعلي ثبت نام ترسره کوم اصلي به نه وي خو زه به دلته یو ثبت نام وکړم مقصد زه ورته لیکم هلال همدغسې مقصد دلته زما تخلص لیکم ښه د لومړی نوم شو زما په پاسپورټ کې مقصد نوم دی هلال افغان یو جعلي ثبت نام ترسره کوم اصلي به وروسته بیا کوو او خو طریقه په همدغه طریقه تاسو خپل ثبت نام بالکل کولی شئ او اصلي نوم کې هلال ورته لیکم په پاسپورټ کې زما تخلص مثلا افغان شو په اصلي نوم مې چې دی هلال شو فرست نیم او که تاسو میډل نوم لرئ که ستاسو نوم دوه فاصلې وي او درې توري لغتونه وي نو بیا تاسو هغه ورسره ولیکئ مثلا افغان خان هلال افغان خان او دلته بیا دغه میډل نوم هم ورسره ولیکئ کوم چې منځنی توګه راځي کوم تخلص لري هغه تاسو ولیکئ که نه لرئ دا خانه ټیک مارک چې دغه میډل نوم نه لرم صحیح شو او تاسو نوم ثبت نام د نارینه لپاره کوئ ښځینه لپاره د نارینه لپاره لومړی اپشن ښځینه لپاره دوهم انتخاب کړئ د نارینه لپاره زه کوم زیږیدونو ته ډیره زیاته ضرور ده تاسو د خپل کمپیوټري تذکرې په شا مخ باندې وګورئ په میلادي تاریخ باندې تاسو ته لیکلی وي چې مقصد څوم کال کې تاسو زیږیدلی یاستئ او بل همدارنګه که پاسپورټ لرئ په هغه باندې هم تاسو ته لیکلي وي زه په منت برخه لومړۍ برخه کې به تاسو میاشت ولیکئ مقصد زه ورته لیکم 10مه میاشت که تاسو لیکئ مقصد تاسو دوهمه میاشت لیکئ دوه میاشت لپاره لومړی صفر بیا دوه ولیکئ دغسې چې 10مه میاشت لیکئ 10 ولیکئ ورځ مقصد تاسو مکمله داسې لیکئ چې مقصد که 15مه ورځ یو صفر 15 به لیکئ او که چېرته تاسو مقصد د اکتوبر 11 2000 لومړی کال دا به تاسو ولیکئ نو دغسې مقصد خپل کال زیږیدونو ته به دقیقه ورکوئ چې کوم کال کې تاسو زیږیدلي یاستئ کومه ورځ کومه میاشت هغه وروسته تاسو ته راځي څلورم مرحله سیټي ویر یو برن په کوم ښار کې تاسو زیږیدلي یاستئ هغه ښار نوم به تاسو ولیکئ که نه لرئ نامعلوم دلته خانه ټیک مارک خو چې معلوم دی زه ورته لیکم مقصد خوست ولایت یعنې په خوست کې زه زیږیدلی یاستم او 5مه مرحله کې راځي هغه هیواد چې په کوم کې تاسو پیدا شوي یاستئ هغه هیواد به ولیکئ مثلا افغانستان اول سر کې تاسو ته راځي افغانستان به ولیکئ نو دلته تاسو ته وایي چې کوم هیواد څخه تاسو ثبت نام کوئ هغه هیواد د ډي بي لاټري په لیست کې شامل دی تاسو به وایئ چې هو بالکل شامل دی یس به انتخاب کړئ کوم هیواد دغه ځای تاسو انتخابولی هم شئ مثلا دا خو ما یس انتخاب کړل که چېرته نو انتخاب کړئ بیا به تاسو مقصد د هیواد ورته انتخاب کړئ چې کوم کې تاسو اوس اوسیږئ خو ما یس ځکه انتخاب کړ چې افغانستان د ډي وي لاټري په لیست کې چې کوم دی هغه شامل دی راځو وروستی 9مه مرحله چې تر ټولو زیاته مهمه مرحله ده هغه د عکس مرحله ده ګورئ په عکس باندې دوی دومره تفصیل تاسو ته کړی دی
چې عکس دغه ډول شرایط لري په دغه شرایط اصولو کې باید تاسو عکس موجود وي. نو عکس به تاسو چې ما درته وښودل هماغه ډول عکس به تاسو تیار کړئ جوړ به یې کړئ. عکس په جی پی جي فارمټ کې باید تاسو 20 کې وي سپین بیک ګراوند کې وي بلر نه وي تیاره نه وي د عکس ټولې برخې رڼا ښکاري مقصد سترګې خلاصې داسې نه چې یو خوا تیاره بل خوا خلاصې وي دوه غوږونه ښکاري. هر حال چې کله تاسو عکس ترتیب کړه عکس اړوند ممکن زه ویډیو درته جوړ کړم که څوک نشي پوه زما په عکس ترتیبولو باندې ما ته کمنټ وکړئ انشاءالله زه به تاسو ته د عکس په اړوند ځانګړې ویډیو جوړه کړم. دلته به راشئ په دې چوز پوټ آپشن باندې به کلیک ورته واخلئ. ما چې اوس د کوم عکس تیار کړی په ای آی باندې زه دا ورته انتخابوم تاسو بیا د خپلې خوښې عکس ورته انتخابولی شئ. نو دغه عکس ما راواخیسته نو دغسې تاسو عکس ورپسې په اتم سټپ کې میلینګ ادرس دی. ادرس کې لومړی برخه چې دا ان کیر اف د اپشنل دی اختیاري دی تاسو که یې ډکوئ که نه یې ډکوئ مشکل نشته پرېږدئ. ادرس لاین 1 چې دا ضرور ده تاسو په ادرس لاین 1 کې ګورئ تاسو به څه کوئ خپل ولایت نوم ولسوالۍ نوم د کلي نوم د سیمې نوم دا به تاسو لیکئ. مثلا زه ورته لیکم خوست او ولسوالۍ نوم لیکم نادر شاه کوټ یو بله ولسوالي تاسو مقصد زه په قلاندر ورته ولیکم. نو تاسو به خپل ولسوالي ورته لیکئ یا هم د کلي نوم ولیکئ مشکل نه لري قلاندر داسې به زه تاسو ته ولیکم. او ادرس لاین 2 کې ستاسو کوڅې نمبر د کور نمبر اتاق نمبر اپارتمان نمبر دغه راځي چې هغه تاسو هر یو لیکئ او به زه ورته ولیکم چې مقصد سټریټ نمبر ولیکم اس ټي لومړی کوڅه او هوم نمبر د کوم نمبر د کور نمبر چې کوم دی هغه زه ورته لیکم مثلا دریم به ولیکم. په هر حال تاسو دغسې یو ادرس ورکولی شئ لومړی کوڅه او کور نمبر دریم. سیټي کوم ښار دی هغه خوست دی او په ډسټرک ولسوالي کنټري پروینس سټیټ دغه کې کوم یو دی یو لیکلی شئ که ټول لیکئ مشکل نه لري. زه ورته لیکم چې ولسوالي قلاندر او که دغه ډول تاسو لیکئ مشکل نه لري او که چېرته تاسو بیا مثلا یو لیکئ دونه هم مشکل نه لري. او سټیټ پروینس ولایت نوم خوست او که ستاسو د سټیټ ایالت نوم معلوم هغه هم ولیکئ مثلا ننګرهار او جلال آباد ښار دی نو د پروینس پر ځای جلال آباد او سټیټ خپل ایالت ورته ولیکئ. افغانستان کې ایالت مقصد ټول یو یادېږي اکثره وخت. زیپ کوډ مهم دی. زیپ کوډ به تاسو کوم لیکئ مقصد زیپ کوډ د خوست ولایت 2501 ده. زیپ کوډ به تاسو دغه لپاره ګوګل ته راشئ ګوګل کې به د خپل ښار خپل کلي نوم ورته ولیکئ. مثلا زه لیکم کابل پوسټل کوډ ښه کابل دلته به تاسو کابل پوسټل کوډ دا به تاسو ولیکئ. اوس د کابل پوسټل کوډ 101 دغه مقصد که تاسو ځانګړې سیمې لیکئ مشکل نه لري. کابل عموما پوسټل کوډ چې دی 25 البته 101 د خوست 2501 ده. نو دا به تاسو د خپل خپل ځای نوم لیکئ ولایت هماغه ولیکئ. نو هغه دلته بیا هغه نه وروسته تاسو راشئ که نامعلوم وي د خناټک مارکس تاسو ته معلوم نه وي دلته کنټري برخه کې بیرته بیا افغانستان ورته انتخاب کړئ. نو دلته تاسو وایي کنټري وی آر یو لایو ټوډے کوم ښار کې اوس تاسو اوسېږئ که تاسو بل هېواد ته سفر کړئ هغه هم لیکلی شئ خو مقصد زه افغانستان کې بالکل افغانستان. موبایل نمبر آپشنل هم دی که تاسو ورکوئ ستونزه نه لري خو که ورکوئ ښه خبر ځکه موبایل نمبر خو هر چا سره وي د خانه ډکه کړئ مکمله کړئ زه ویډیوز کې. موبایل نمبر به د هېواد کوډ سره تاسو ولیکئ مثلا +93 افغانستان کوډ سره او بیا مقصد دغه وروسته تاسو خپل نمبر ولیکئ. کله چې نمبر ولیکئ بیا وروستۍ مرحله چې ډیره مهمه دغه ایمیل ادرس دی دلته به تاسو خپل فعال ایمیل ورته ولیکئ. زه مثلا ورته لیکم هلال افغان 321 او دغه پورتنی ایمیل به دلته دوباره بیا هم ورته لیکئ. دلته بیا هم زه ورته ولیکم چې هلال افغان که دلته تاسو یو فاصله درنه ورکړل چې بیا ستاسو ایمیل نه منل کېږي وروستۍ فاصله کله کله کیبورډ کې ورکول کېږي هغه ترې لرې کوئ. نو ایمیل په دواړو خانو کې فعال ایمیل لیکئ چې همدا اوس تاسو سره موجود دی موبایل کې خلاص دی بالکل هغه به ورکوئ. او په 12مه سټپ کې موږ تاسو راځي د زده کړو که چې تاسو څومره زده کړې کړي دي. نو دوستانو دغه برخه ته تاسو فکر وکړئ ځکه چې کومې زده کړې تاسو ورکوئ که چېرته تاسو کامیاب شئ په انټرویو حالت کې ستاسو زده کړې اسنادونه ټول کتل کېږي. کوم اسنادونه چې هم دا اوس تاسو ورکړي دي ټول اسنادونه باید تاسو داسې فکر وکړئ چې اوس ما سره موجود دي که چېرې زه بریالی شم دا ټول زما لاسرسی ورته کېږي لاسته راوړلی شم. لومړی تاسو ته وایي چې پرایمري سکول ښوونځی مو کوم دی ابتدایي ښوونځی دی پرایمري سکول
لومړنی ښوونځی های سکول نو ډګري مقصد دا های سکول نو ډګري مقصد تاسو په لیسه دوره کې اس فارغ شوي نه یاستئ تر اوسه او های سکول ډګري چې د لیسې نه فارغ وي ووکیشنل سکول دی ووکیشنل سکول چې دی دا مهم دی ووکیشنل سکول دی ته ویل کېږي چې تاسو یو مسلکي ښوونځی ویل هغه کې یو مسلک زده کړی دی د مثال په ډول تاسو نجاري زده کړې ده اشپزي مو زده کړې ده خو تاسو چې دا انتخابوي یعنی تاسو یو ځانګړی مسلک زده دی ښوونځی منه ده ویله خو بل مسلک مو زده دی اشپزي نجاري ترکاڼي بله هغه باید تاسو یو فکر وکړئ چې مقصد که دا زه انتخاب کوم دغې اسناد زه باید ولرم تاسو مثلا ډروالي کړی دی ډروالۍ اسناد لیسنس باید تاسو ولرئ ووکیشنل سکول کې مثلا تاسو انتخابوئ نو دغسې یو مثال تاسو ورکړئ زه به ورته ولیکم چې های سکول ډګري زه د خو مقصد فارغ یم د 12 څخه مثال درته یادوم او هغې نه وروسته که چا نور زده کړې هغه خپله پوهېږي مقصد تاسو بعضې پوهنتون کورسونه ویلي وي یونیورسټي نه فارغ یاستئ په 14مه مرحله کې به تاسو ته راځي چې مقصد تاسو واده کړی دی نه دی کړی مدني حالت مو څنګه دی نو دا تاسو لیکلی شئ که تاسو واده نه وي کړی که ستاسو عمر کم وي 15-30 کلونه کم وي بیا انمیرډ ورته ولیکئ چې مقصد ما واده نه دی کړی او که چېرته تاسو واده کړی بیا دا خانه مه انتخابوئ دا لیکل نو که چېرته تاسو واده کړی مقصد دا اپشن انتخابولی شي ما مقصد واده کړی دی خو زما میرمن یا خاوند د امریکا اوسېدونکی نه دی که چېرته د امریکا اوسېدونکی وي دوهم اپشن انتخاب کړئ او ډیورس لپاره مقصد تاسو طلاق اخیستی یا جلا شوي یاستئ که چېرته تاسو ځان ته ثبت نام کوئ عمر مو زیات وي په دې دوه خونو کې یو انتخاب کړئ چې مقصد ما واده کړی یا کونډ یا مقصد ډیورس جلا شوی یم ویډوډ یا طلاق مې اخیستی دی او لیګلی سپیریټډ مقصد ما په قانوني توګه زه جلا شوی یم خو د قانوني توګه بیا تاسو نه د خپل قاضي یا کوم هر اسناد چې وي هغه درنه غواړي که تاسو واده کړی اوس دلته غواړئ د خپل ماشومانو تعداد لیکئ خپل په ملي ثبت نام لپاره به د خپلې کورنۍ ماشومانو تعداد ولیکئ څومره خو دلته زه نه لرم انمیرډ انتخاب کړی دی دا ټولې مرحلې تاسو انتخاب کړل راشئ په کنټینیو کلیک ورته واخلئ په دغه بټن باندې کله چې دغه بټن باندې ورته کلیک وکړئ ستاسو مرحله مخکې ځي دوهم پړاو ته او ثبت نام لپاره فکر کوم دوی ځانګړی وخت ټاکلی هغه 10 دقیقې دی په 10 دقیقو جریان کې باید تاسو مکمل دغه ثبت نام ترسره کړئ که وخت پوره شو بیا دغه ثبت نام کینسل کېږي بیا به لیسه راکوئ نو لومړی مرحله تر دغه ځایه پورې بشپړه شوه په دغه مرحله کې ستاسو اوس چیکینګ کېږي چې ستاسو خپل نوم وګورئ تخلص وګورئ سم ده که نه ده زیږېدو نیټه خپل نور شیان چې کوم دی هغه وګورئ ټول ان تر ایمیل ادرس پورې هر څه خپل موبایل نمبر تاسو کتلی شئ ایمیل ادرس کتلی شئ که ستاسو معلومات بالکل سم وو نو دلته دغه ځای نه سبمیټ یې کوئ که کوم ځای کې تېروتنه وه گو باک پارت 1 لومړی برخې ته لاړ شئ او خپل معلومات مې چیک کړئ خو زما معلومات سم دي راشئ په دغه کنټینیو سبمیټ بټن باندې ورته کلیک واخلئ کله مو دغه باندې کلیک واخیسته او دې سره به ستاسو دغه ثبت نام چې کوم دی هغه ترسره شي نو دغه د زموږ ثبت نام په بریالیتوب سره ترسره شو تر دغه ځایه پورې نو دغه صفحه کې موږ ستاسو لپاره مهم څه دي تاسو به دغه صفحه رازونکې ډایرکټ پرنټ کوئ هم پرنټ کولی شئ یا د دغه ځای نه به تاسو سکرین شاټ واخلئ سکرین شاټ کې ستاسو څو شیان مهم دي چې هغه باید دلته موجود وي اخیستل شوي ستاسو نوم دغه کنفرمیشن نمبر زیږېدو نیټه ډیجیټل سګنیچر دا څلور شیان په دغه سکرین شاټ کې ډیر مهم دي ستاسو باید دغه له ځان سره کافي کوي وایساتئ سکرین شاټ یې اخلئ هر څنګه چې وي دا به ځان سره ساتئ کله چې نتیجې راوځي تاسو به خپل نوم لیکئ بیا کنفرمیشن نمبر دغه هلته لیکئ زیږېدو نیټه به لیکئ دا ډیجیټل سګنیچر نه لیکل کېږي خو په هر حال دا باید پکې موجوده وي نو دغه ځای پورې زموږ ثبت نام بالکل ترسره شو دې نتیجه به 6 میاشتې وروسته معلومیږي د راتلونکي 2025 کال می میاشتې په 15 شپږمه وخت به بیا اعلانېږي دوی خپل نیټه ورکوي په هغه وخت بیا تاسو خپله چیک کولی شئ نو دغه ځای پورې زموږ ثبت نام بالکل ترسره شو وشو که چا سره کومه پوښتنه وي ستونزه وي موږ ته کمنټ کولی شئ مننه که وختونه او کې شي به